دوستان سلامونه درنښت لرم صحت ولرئ د اندړو ولسوالۍ د بسانو کلی دی هغه کلی چې تیزو بارانونو او توفاني سیلابونو هر څه د دې کورنۍ څخه اخیستي دي نه د اوسېدو دپاره ځای نه د پروتې دپاره بستره ورته پاتې شوې ده نه د خوړلو دپاره غذا ورته پاتې شوې ده نه د غسل دپاره کالي ورته پاتې شوي بس دغه یوه جوړه کالي چې تاسې د خلکو د وینئ دغه یوه جوړه کالي دې خلکو ته پاتې شوي دي دا هم دغه رقم ټوله هر څه بس داسې یو دم رانړېدلي دي پر دوی دا خواته نور دغسې چې دغه تر هر ځایه پورې چې ورځي دوستانو ټوله بس دغسې ټوله دغه رقم رانړېدلي دي دا یو کور دی هاخواته چې موږ راتېر شو هغه هم ډېر سخت نړېدلی و دا دی دوستان تاسو ورته وګورئ دا وطاقونه دا غنم دي غنم هم دغه رقم شوي دي دوستان تاسو دا ذخیره د مواد ټوله هر څه یې د ځان سره فقط هغه یو 2 کیلو لوبیا ده که 1 کیلو لوبیا چېرته په هغه پلاستیک کې ځړولې ده یوازې هغه دغه سوی ده پاتې شوې ده داسې ورس داسې دلته به مکمل څو کوره اجساد 4 کوره په دغه یوه بسانو کلي کې 4 کوره په د بسانو کلي کې دوستان تاسو ورته وګورئ دغسې دا تاسو ګورئ حیوانات داسې حیوانات دا رقم تر خاورو لاندې شوي دي دغه رقم هندي تر خاورو لاندې شوي څوک وایي دا رقم دا ورته وګورئ دوستان دغه هم کور دی دا کور دی مکمل هر څه چې وه دوستانو تاسو ورته وګورئ هېڅ شی نه دي دغه شوي پاتې شوي ګورئ هغه بل هم چې دغه شوي فقط هغه یوه خونه یې پاتې شوې ده د دغه کور څخه هغه یوه خونه پاتې شوې ده نور نو هېڅ شی نه دي پاتې شوی ګرچې که اثار و علایم یې بیخي د منځه څخه بیخي اثار و علایم یې د منځه څخه تللي دي داسې چې ورځو دوستان یو څه لږ دا مځکه سره دا سپوتو ګورئ دوستان دا رقم خرابی ایله کومه دوستانو د بسانو کلي ته ځان راورسوئ او د دې سیلاب ځپلو کورنۍ ژوند وژغورئ دلته یعنې تر هغه چې تاسو فکر کوئ تر هغه ډېر خسارات رسېدلي څنګه کاکا جوړ په خیر سره کالي ټوله هغه کالي دي هغه کالي دي تاسو ورته وګورئ هغه د پروتو بستره ده چې ما مخکې وویله چې نه د خوب دپاره بستره لري نه د خوړلو دپاره غذا لري نه د اغوستلو دپاره کالي هېڅ هم نشته دا خو دیوالونو خو تقریبا د هېڅ کور دیوال نه دی پاتې چاردیوالۍ خو د ټول د نړېدلي دي او تر دغه کورو چې دا نړېدلي دي تر دوی دا نور په خطر کې دي ځکه کښېنستلي دي او خلک بې احتیاطي کوي تاسو ورته وګورئ دې خواته اوس په چیچ پسې ګرځئ دلته وړو غنم ټول چرلاندې دي نو غنم به خراب شوي وړه به خراب شوي و دا کور کوټې وې د لاندې دغو دلته هم 4 کوټې سر باندې د لاندې کور سامان ټول کېښی و وړو غنمو تر اوسه دې خوا چای راوړی و کور چای چای ټول دلته مو کور سامان څه چې د ژمي غنم وړو شیریني ټول له بینه دا خو د اوسېدو کوټه و دا اوسېدو کوټه و دغه دې خواته لاندې نه پس هغه ټولې اوسېدو دلته 5 کوټې وې د لاندې کوټې 2 منزله و دغه ټول لاندې ګدام لاندې ګدام پر سر باندې د اوسېدو هغه کور کالي هغه ټول اوبو لاندې کړ ټول پړو کړ یعنې هېڅ شی نه دی لکه ماجر چې راغلی د یوې جوړې اوس پرېوتا ځای هم نشته سره د یوه جوړه کوټې د هغه هم راکېناستې هغه تکاله اوبو ډکه کوټې هم راکېناستې هغه کوټې شاوخوا هم اوبو ډکې وې د دې خوا نه اوبو ډکې وې هغه هم کېناستې ټول زړه راوتلای چې د مخه څخه څوک دغه کېږي وایي د ویر څخه هم څوک نشي ورتلای ځکه چې ټوله کوټې کښېنستلي دي
داسې نه چې راونړېږي دا نو نور د اوسېدو نه دي نو بالا کار یې خلاص دی یا دلته نقشې به اوس دا خو باندې کړای لړاره دا خو باندې کړای شي او نو دا خو دا باید پر نړېدلو باندې هم تر جوړېدو کم مصرف نه راځي اوس ګډای دغه کار غواړي اجل چې شته اجل اوس چې شته ضرورت لري چې موږ کومک در سره وکړو اجل اوس نه تاسو اوس راخره وړي په اوس هغه صد دغه راوړي ډوړی کلتي ور کوي نه وړسته نه غنم سته نه ډوړی سته نه بسریر چې زغه بسری دی اتیونه په چتر کې نه د اوسېدو ځای خیمې سته هیڅ شی هم نشته په دغه ګرځو خدم ټول دوستانه کړلېګل خاص موږ د لیکور دغه شان سره راکاکنو شی هم نشته ها یا نو په دې بسترې کې خو نور دغه نه کېږي په دې بسترې نه پریوتا جلرو نه کې نستا جلرو نه خوراک شی درسي خو هغه یو وسه مخکې موږ با سره وکړي دا د اوس مو یو منطقه مو درته دغه کړله درته معلومه کړله چې په هغه ځای کې دا د اوس د اوبو ماسې دا د اوبو اول د اوبو کار درته وکړو چې هغه اوبه درته پیدا سي د اوبو د وڅنګ ته تر سبا مازدیګره پورې د خیر سره خیمې درته دغه کوو چې تاسو د بودباش ځای درته پیدا کو اوس د شپانو بنسته دی او د سو بنسته او د سوق دی اما د چشلو اوبه درته برمې هغه ډکې دی د برمو هغه ډکه دا برمه ډکه ټول اما د او د څه ځای درته د اوبه درته پیدا کوم به ان شاء الله د برمو اوبه ټول به خدای پاک خیر کړي ان شاء الله ټول به سره دوستانو مرسته وکړي او ژوند وژغوري دا د دوی ټولو سترګې تاسو ته دي تاسو راسئ او د دوی سره همدردي وکړي او د خپل وسه پرې مرسته وکړي که د یو چا تک په وسه پرې که د یو چا یا به جمال کدانه پیږي یا به ګمبت پیږي یا به شت